قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په حدیث شریف کی فرمائی: السواک مطهرة للفم ومرضاة للرب. مسواک استعمالول دا د خولې پاکوالی راولي، ومرضاة للرب اور رضامندی د الله جل جلاله پرې حاصلیږي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په حدیث شریف کی دو فائدې ذکر کړي. علماء د مسواک څه د پاسه اویا فائدې ذکر کړي. په هغې کې یو څو به زه تاسو ته ووایم. اول دا فایده چې کله انسان مسواک استعمالوي د هغې معده به صفا وي. چې کله د انسان معده صفا وي نو د هغې د خولې څخه هغه بوی نه وځي. دویمه فایده یې دا ده چې کوم انسان مسواک استعمالوي د هغې زړه به صفا وي. دریمه فایده یې دا ده چې کوم انسان مسواک استعمالوي د هغې حافظه به قوي وي. او تر ټولو لوی فایدې دا دي چې کوم انسان سره مسواک موجود وي په جیب کې، هغه انسان که د لوړ ځای څخه پرېوځي نو د هغې هډوکی نه ماتېږي. مثال لکه د بام څخه پرېوځي، له کوم کندې څخه وغورځېږي نو د دې هډوکی به نه ماتېږي. او تر ټولو زیات لوی فایده یې دا ده چې کوم انسان مسواک استعمالوي چې کله دی وفات کېږي نو دی به د دنیا څخه په ایمان رخصتېږي. په آخر وخت کې الله جل جلاله دغه انسان ته کلمه ور نصیب کوي. نو موږ او تاسو ته هم پکار ده چې موږ او تاسو مسواک استعمال ډېر زیات کړو، همیشه دپاره استعمال وکړو، همیشه دپاره د مسواک استعمال وکړو.